شیخ صالح المغامسی وایي یو تاجر پیژنم چې په میلیونونو سرمایه لري خو د یوې ناروغۍ په سبب بول نشي کولای. بیا د معاف هو د بولو کولو د پاره به خامخا یو روغتون ته ورځي او هلته به د ځینو طبي ماشینانو په واسطه بول ځینې راایستل کیږي. دا ولې؟ د دې کار سبب دا و چې د دې ناروغي یو اپریشن یا عملیاتو ته ضرورت لري. خو څرنګه چې د وینې فشار او د بورې ناروغي ډېر لوړ دي نو هغه عملیات هم نشي کېدلی. نو د هر وار بولو کولو د پاره به روغتون ته ورځي. شیخ وایي د دغه حالاتو په لیدلو او اوریدلو سره پوه شوم او را معلومه شوه چې موږ د الله جل جلاله په ډیرو لوی نعمتونو او احسانونو کې ژوند کوو. حال دا چې زموږ ځینې ځوانان یا ځینې پیغلانې د الهي نعمتونو د نه احساس په سبب د شکایت پر ډول وایي زه څه نه لرم، زه غریب او فقیر یم. دغو کسانو ته زما وینا دا ده چې وروره او خورې ته سترګې لرې چې په میلیونونو ارزښت لري، ته پښې لرې، ته لاسونه لرې، ستا هر اندام په میلیونو ارزښت لري. د هغو شکر ادا کړه.